اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیره ورځ موږ ورپاټ پروګرام کې تقریبا د 7 مینو او هم مینو مکمل خلاصه کړې وه. نن راځو په فایل مینو باندې خبرې کوو چې فایل مینو څه کوم کارونه کوي. نو راځم بیا ورډ پروګرام ته سره علمه او یو څه لیکنه لیکم په ورډ پروګرام کې، او هغه دلته فیسټ کوم مساویراند قوس شروع قوس بند او کنټرول A کنټرول C کنټرول وی. ښه، دا هم د افغانستان په اړه معلومات دي، او دا یو څه نور هم زیاتوم کنټرول وی کوم، یو دو شکل سره زیاتېږي. صحیح شو. اوس راځو اول فایل ته. فایل باندې نیو لرو. که چېرته مثال غواړئ چې یوه نوې صفحه واخلئ، مثال په دغو لیکنه کې د کومه لیکنه چې کړې ده دې هېڅ نه ده په کار، یوه نوې صفحه غواړئ چې واخلئ، نو بیا به راځئ فایل ته. له فایل څخه وروسته نیو لرو. په نیو باندې کله چې کلیک وکړې تا ته دا پیغام درکوي ته غواړې دا ذخیره کړې. که چېرته ذخیره کول په سیو باندې کلیک وکړې، که دې نه ذخیره کول ډونټ سیو باندې کلیک وکړه، ګوره یوه نوې صفحه موږ ته جوړه شوه که جوړه نه شوه، نو دا معلومات بېرته ورته کافي فیسټ کوم، دلته بېرته راته اضافه شي. او که چېرته کنسل کلیک کو یا دلته دا کلوز، نو بیرته دا پیغام موږ ته فقط کلوزوي. صحیح شو. یو وروسته بیا فایل ته راځم. له فایل څخه وروسته موږ اوپن لرو. اوپن څه کار کوي؟ مثال زه راځم ورډ پروګرام راخلاصوم. ورډ پروګرام مې راخلاص کړو. په دې کې مثال زه داسې لیکنه کوم، تقریبا 18 صفحې لیکنه مې کې وکړله. اوس دا ذخیره کوم په ورډ پروګرام کې. مثال براوز ته راځم. له براوز څخه په ډیسکټاپ صفحه دلته د مثال د محبوب په نامه د محبوب په نوم زه دغه ذخیره کوم. دا معلومات مې په کوم پروګرام کې ولیکل؟ ورډ کې. اوس که غواړئ چې دا کوم معلومات تا په ورډ کې لیکلې هغه په ورپاټ پروګرام کې راخلاص کړې، بیا بل څه نه استفاده کوو؟ اوپن څخه اوپن باندې کلیک وکړه. چیرې ول معلومات؟ په ډیسکټاپ صفحه د چا په نامه و؟ محبوب کلیک کړې، وروسته اوپن کړه. ګوره اوس تا ته وایي دا کوم شی دا کومه صفحه چې ده دغه کوې که نه سیو کوې، ورته دا نه سیو کوم، ماته هغه معلومات پکار دي. ګوره هغه معلومات یې ټول ته راخلاص کړو، خلاص نه کړو چې هر څومره یې ګوره تقریبا بیخي زښته ډېر 4-5 صفحې دلته کې سر خو خلاص انشاءالله. نیو نوې صفحه اخیستل، اوپن د یو فایل راخلاصول د یو فایل. صحیح شو. یو وروسته سیو لرو. سیو څه کار کوي؟ راځم بېرته یوه نوې صفحه اخلم او دلته کوم معلومات چې دي دا معلومات مې ورته ولیکل. اوس که چېرته غواړئ چې دا کوم معلومات تا په ورپاټ پروګرام کې لیکلي، یا زه راځم مثال دا مکمل ډیلیټوم، زه نومان لیکم، یا ورته لیکم چې خالد، بل ورته لیکم چې خان، او دلته ورته لیکم چې خان ولی، او علي خان ورته لیکم، حکیم ورته لیکم، صابر ورته لیکم، سلیم ورته لیکم. دا نومونه شو. غواړئ چې دا در سره ذخیره کړي ټول وخت لپاره در سره ذخیره وي، یعنې هر وخت کې دې نه استفاده وکړې، نو بیا به راځې له فایل څخه وروسته سیو باندې کلیک کوو. سیو باندې کله چې کلیک وکړې، اوس درته وایي اول به تاسو موقعیت انتخابوئ. په کوم موقعیت کې؟ یعنې چیرې ده ثبت کوئ. که چېرته غوښتل چې یعنې لاندې راخلاص کړم په ډیسکټاپ صفحه ورته انتخاب کړي، دا به چیرې ذخیره شي؟ ډیسکټاپ صفحه. اوس خو د جای انتخاب کو په ډیسکټاپ صفحه یا ډاکومنټ کې یا ډاونلوډ پکچر هر ځای ته ذخیره کولی شئ، خو نوم فایل نیم د چا په نامه یې ذخیره کوئ. دلته به نوم ورته ذخیره کوئ. زه ورته مثال د عمر په نامه یې ذخیره کوم. صحیح شو. عمر مې ورته ولیکلو. وروسته سیو باندې کلیک وکړه. راځه دا بیخي کلوز کړه. کله چې کلوز کړو، اوس دلته د عمر په نامه معلومات راغلي دي که نه راغلي؟ کله چې په دې باندې کلیک وکړې، نو دا به راخلاص شي. ګوره راخلاص شو که نه شو راخلاص؟ هماغه نومونه. صحیح شو. سیو څه کار کوي؟ معلومات سیو کوي. سیو از بیا په څو نومونه ذخیره کول. اوس دلته سیو باندې کلیک وکړه، دلته تغیرات راوله. کله چې مثال تغیرات راوله، زه یو بل نوم هم ور اضافه کوم د احمد په نامه. احمد مې ور اضافه کړو. اوس که سیو باندې کلیک وکړم، د احمد هم په یغو نومونو ور ذخیره کېږي. صحیح شو. دا ور ذخیره شو. خو که چېرته وایي چې دغه نومونه چې دي یو ور مې د عمر په نامه ذخیره کړي، له دا روان چې په بل نامه هم دا ذخیره کوم، بیا به فایل ته راځي. له فایل څخه وروسته سیو از لرو. په سیو از باندې کله چې کلیک وکړې، اوس دا بیا چېرې ذخیره کوي؟ بیا ورته چې ډیسکټاپ صفحه مخکې مې چا په نامه ذخیره کړی و؟ د عمر په نامه. زه لا درته د حبیب په نامه ذخیره کوم. صحیح شو. حبیب. صحیح شو. حبیب مې ورته ولیکلو. وروسته سیو کلیک کړه. سیو داسې کلیک کړو، دا کلوز کړه. اوس ګوره یو هم د عمر په نامه ذخیره کړو، بل د حبیب. دا هم راخلاصوم او دا هم راخلاصوم. کله مې چې دواړه راخلاص کړو، په دواړو کې به څه لیکلي وي؟ هماغه نومونه به لیکلي، خو فقط څه به چینجي؟ نومونه به چینجي. اوس ګوره یو دغه ده، بل هم راخلاصوم.
یو دغه سو دا هم داسې ګوره اوس دا دواړه ذخیره سو که چېرته دا راخلاص کړم هم دا نومونه دي او په دې کې هم دا نومونه دي چینج دي نومونه یو د حبیب په نامه ده بل دی عمر په نامه ده سر خو هم خلاص انشاءالله یعنې سی از په څو نومونو یا په څو مقطعاتونو مثال اوس خو راځو دا هم چیرې ذخیره کړی په ډیسکټاپ صفحه هم ذخیره کړی لا دا ورته چې نه یو په ډیسکټاپ صفحه هم شته لا دا یې په ډاونلوډ کې هم ذخیره کوم سی از باندې کلیک وکړه یا وروسته ورته وایي چې لا دا د حبیب په نامه راته ذخیره کړه خو لا دا یې په ډیسکټاپ صفحه هم ذخیره کوه په ډاکومنټ کې راته ذخیره کړه سی باندې کلیک وکړه اوس په ډیسکټاپ اوس ګوره د حبیب په نامه دلته یو فایل لرو که نه لرو خو که چېرته مای کمپیوټر ته ولاړ سو له مای کمپیوټر څخه وروسته ډاکومنټ ته ولاړ سو ګوره دلته د حبیب په نامه فایل راغلی صحیح سو یعنې که چېرته مثال چا درته ویل چې د سی او سی او اس ترمنځ فرق څه شی ده سی او څه نامه سی او سی او اس فرق به څنګه ورته کوئ معلومات خلي یو ځای سیو کوي او از چې په نور نمونه باندې انتخاب ام یو ځای کې سیو کوي ام په بل ځای مثلا ام په ډیسکټاپ صفحه کې او ام په ډاکومنټ کې آفرین یعنې سیو په یو نوم ذخیره کول سیو از په څو نومونه بل دلته ټایپونه زده انشاءالله راتلونکي پروګرامونو کې وایي دلته وویل بیا د سر هم نه خلاصېږي صحیح سو تاسو خو پوه سئ انشاءالله له هغه وروسته بیا راځم فایل ته له فایل څخه وروسته پرنټ لرو دا کوم معلومات چې تاسو لیکلي که چېرته مثال غواړئ چې دا پرنټ کړې نو بیا به راځئ له پرنټ نه به استفاده کوئ مثال دا معلومات مې دومره اضافه کړو اوس راځو فایل ته له فایل څخه وروسته راځه پرنټ ته په پرنټ کې بیا درې شیان لرو ګوره چې کله د نقطه باندې کلیک وکړئ موږ ته دا درې شیان راخلاصېږي تاسو به پرنټ کلیک وکړئ له پرنټ څخه وروسته دا پرنټ چې دا دلته زده کړئ په ټولو پروګرامونو کې درته تکرارېږي صحیح سو اول چې دا ګوره دلته تاسو ته مختلف د پرنټرو نومونه راځي له کوم پرنټره تاسو پرنټ کوي هغه د پرنټر نوم به ورته انتخابوئ که چېرته مثال د تاسو سره هر پرنټر وصلې د هغو نوم دلته راځي نو تاسو به هغه د پرنټر خپل پرنټر نوم به ګورئ دلته به هم هغه ورته انتخابوئ له هغه وروسته بیا پرنټ کلیک کوئ صحیح سو بل چې د دغه ځای کې څو صفحې پرنټ شي اوس څه شی انتخاب دی دلته آل ټولې صفحې پرنټېږي که سل صفحې که لسې که شلې هر څومره مکملې پرنټېږي خو سلیکشن څه کار کوي کوم ځای ستاسو انتخاب کړی اوس ګوره دلته غیر فعاله ده نو دا کنسل کومه ته مثال ورته وایې نه زه ټولې صفحې نه پرنټروم فقط کوم ځای چې ما انتخاب کړی دا راته پرنټ کړه اوس چې پرنټ ته راسې ګوره کله چې پرنټ ته راسې سلیکشن به فعاله شوی که نه ده فعاله شوی په دې باندې سلیکشن باندې کلیک وکړه او پرنټ به کلیک وکړې خو په هغه حالت کې ستاسو سره پرنټر واصل وي صحیح سو اوس موږ پرنټر نه لرو نو کله چې پرنټ باندې کلیک وکړې نو دا به موږ ته فقط کوم ځای چې موږ انتخاب کړی هغه ځای به راته پرنټ شي او پیجز بیا څه کار کوي دلته به اوس ورته لیکې اوس موږ څو صفحې لرو مثال ګوره صفحې به داسې معلوموي په ورپاټ پروګرام ته فایل ته به راسئ له فایل څخه وروسته پرنټ پریویو ته انشاءالله اوس وروسته یې وایي کله چې ولاړې اوس ګوره دلته ټو پیج ورته انتخاب کړه اوله صفحه دومه صفحه داسې نیکسټ وګه تر اخره پورې اوس څو صفحې لرو 15 صفحې لرو ګوره اخر ته وګوره دلته درته نشته کوي بیرته پرې پیج باندې کلیک کوئ بیرته شاته ځي یا مثال زه راځم دا ټول خط انتخابوم یو څه نور هم اضافه کوم دا خط کنټرول سی او دا مثال داسې ورته پیسټ کوم اوس که چېرته صفحو ته راسو پرنټ پریوی ته کله چې رالې اوس ګوره صفحو ته زه داسې بیخي زیاتې شولې تقریبا داسې راځم 15 صفحې شوي صحیح سو دا 15 صفحې اوس څو صفحې ځینې غواړي پرنټ کړي نو غواړي چې مثال دا فقط دغه د 15 صفحې مکملې نه پرنټروي نو بیا به راځي دلته به له پیجز نه استفاده کوي اول خو ټولې راته پرنټرولې سلیکشن کوم ځای چې موږ انتخاب کړو پیجز کې به دلته خپله ورته لیکې مثال سره کوم یو به ورته ولیکې له هغه وروسته د منفي علامه یا د ډاش علامه دغه صحیح سو دا هم چې ووهله له هغه وروسته ورته چې مثال له اولې تر 15 راته پرنټ که په نورو کار مه لر له 15 یې خواته ما راته پرنټروه نو له اولې تر څو به درته تر 15 پورې به درته چاپوي صحیح سو او که واسې نه له اولې نه بیا منفي علامه یا د ډاش علامه ورکړه ورته تر 10 راته پرنټ که نورې ما له اولې تر 10 پرنټروي په نور دی کار نه لري او که چېرته وایي چې نه زه مشخصې ورکوم اول له 15 لسمه شلمه داسې مشخصې کوم بیا به ولیکې یا مثال ورته لیکم بیا به تاسو د نقطې نه استفاده کوئ ګوره نقطه مثال ورته وایي چې لسمه بیا نقطه ورته وایي چې مثال شلمه هم پرنټ که نقطه 15مه هم پرنټ که او 15مه سوه 15مه نو او له هغه وروسته بیا نقطه 10مه هم ورسره اوس د اوله پرنټروي لسمه شلمه 15مه او 10مه دا د اولې د لسمې ترمنځ چې کومې دي په دې هېڅ کار نه لري د لسمې تر شلمې ترمنځ چې دي په دې هم کار نه لري
سر خو خلاص ان شاء الله. ګوري دا نقطه زده زده درته وښیم او اس کا را خلاصوم کیبورډ دغه څخه ورسه ګوري کله چې تاسو کیبورډ کې مثال وایي مثال لوي څخه تر څو پرې چاپ وي نو دلته به یو ورته ولې کې ګوره موږ دلته د منفي علامه لرو سیده دا به پریس کې دا چې پریس کوو تر لاسه پورې د منفي علامه یعنی تر معنا ورکوي لوي څخه تر سیسو او چیرته نقطه ورکوي نقطه ګوره په دغه ځای کې ده دا بیا مشخص کوي د باندې کلیک وکړه لغه ورسې مثال ورته وایي له اول نه تر لسمه پورې ته پرینټ کړه شلمه هم ورسره پرینټ کړه بیا نقطه ورکړه نقطې څخه وروسته ورته د 15مه هم راته پرینټ کړه هم مشخص کوي درته سر خو خلاصېږي لغه وروسته کارن پیج اوس موږ څو صفحې لرو 15 صفحې لرو خو ته راځې کلیک په 13مه صفحه کې کوي غواړې چې فقط د 13مه صفحه پرینټ شي نورې صفحې پرینټ نه شي نو بیا به پرینټ ته راځې له پرینټ څخه وروسته پرینټ کله سره له دلته به کارن پیج ورته انتخابوي صحیح سو نو دا هغه تر هغو نه پاله کېږي چې کله هغه در سره وصل نه شي پرینټر صحیح سو دا په هغو حالت کې وصل کېږي کله چې فعالېږي چې کله تاسو پرینټر واصل نمبر اف کافي څو کاپیانې د دې چپټر غواړي دلته ورته ولیکه 4 کاپیانې 15 کاپیانې دې ځای هم اضافه کولی شي ګوره دلته کار نه کوي خو دغه ځای هم کولی شي مثال ورته 15 کاپیانې دلته بس کلیټډ منظم غیر منظم دا اوس کار نه کوي راتلونکي پروګرامو کې ان شاء الله کار کوي صحیح سو لغه وروسته راځو بیا پرینټر په پرینټ کې کویک پرینټر لرو که چېرته په کویک پرینټر باندې کلیک وکړو او موږ سره پرینټر واصل وي اتوماتیک دا موږ ته پرینټېږي موږ ته یو پیغام نه راکوي مثال څو صفحې پرینټروي یا کوم ځای انتخاب کړی دا ځای پرینټروي یا مثال په کوم شکل سره پرینټروي صحیح ده که موږ پرینټر ولرو او کویک پرینټر باندې کلیک وکړو اتوماتیک پیلېږي هر څومره صفحې ټولې راته پرینټروي بل راځو پرینټ پریویو لرو پرینټ پریویو کې دا اول دلته پرینټ لرو لکه دا اوس خبره یې پوکړې بل پیج ټاپ لرو په پیج ټاپ کې اول دا کوم شان چې تا لیکلي دا خو تاسو جوړ کړو په کومه صفحه کې پرینټر وي مثال دا A3 صفحه دی یا A4 د سپینې موږ چې مثال د امتحان لپاره کارو اوس په کومه صفحه کې دا شان تا لیکلي پرینټر وي نو دلته راځي د صفحې سایز ته وګوره نو اول چې دا A3 دا A3 دا شارټونه دي نه دا زړیږي دا A3 صفحه دي صحیح سو A4 دغه وړې صفحه دي دا A5 تر A4 څخه څه کوچنی ده صحیح ده نو دلته مختلفې صفحې دي لیګل او لیټر او هر واسطه انتخابول مثلا انتخابول سي خو ته ټول زیات انتخاب موږ زیات کارو هغه کوم دي A4 دي صحیح سو دا د A4 ورته انتخاب کړه د A4 څخه ورسته دا پرینټ کولای شي مثال په A4 صفحه کې پرینټ صحیح سو بل اورینټیشن په کوم شکل سره پرینټ شوی په کوم شکل سره ده عمودي ده پورټریټ ده که غواړئ چې لینډسکیپ باندې کلیک وکړه دا په لینډسکیپ شکل سره چاپي بیرته پورټریټ ورته انتخاب کړه د پورټریټ څخه وروسته دغه به عمودي چاپي صحیح سو له چپ طرف نه څومره فاصله ولري ښي طرف نه څومره فاصله ولري ټاپ برسیره بټن لاندې مثال د خبرې څنګه اوس دا چپټر ته لیکلی غواړي چې مثال دا چپ طرف ته څه زیاته فاصله ورکړي یعنی دا خط چې دی یو څه دې خواته نه ویشته شي ځکه چې دا ته ګنډې مثال یې اسټپلر کوي نو دا خط به دا ګنډل استپلر کول کې رانه سي نو لیفت طرف څخه ورسته څومره فاصله ورکړه ورته 2 ګوره اضافه سو کنه 2 انچ اضافه صحیح سو مثال ورته یو درته ګوره ډیره کم سو مې بیرته ورته مثال 2 انچ ګوره دلته د خط دی څه یو خواته سو او کواسه لخي طرف نه ورځه په کوم خي طرف نه هم ورځه په کول سي ټاپ برزيره طرف بټن لاندې طرف سر خو خلاصو بل دلته ویني یو 2 دوجه کې د صفحې په اخر کې لیکلي دا پیج نام اوس په ټولو صفحو کې دراغلي یو اوله صفحه دومه درېمه ټولې صفحې درته حسابي کواسي دا په دانو د نه راځي نو دلته دا پرینټ پیج نمبر دا غیر فعال کړه چې غیر فعال کوکیږي هغه څه سو ختم سو غواړي بیرته راولې پیج ټاپ باندې کلیک وکړه پیج ټاپ څخه ورسره دې باندې کلیک وکړه او کېږي دا به ګوره بیرته راسي په ټولو صفحو کې صحیح سو اوس ګوره د خط د ډیر کوچنی ښکاري ته زیب دوه شکل سره نه پرینټر اوم نو 100% باندې کلیک وکړه 100% څنګه درته ښکاریږي په دوه شکل سره درته پرینټیږي کوچنی د غټه که حرکت صحیح سو 1 پیج یو صفحه درته ښیي 2 پیج 2 صفحې درته ښیي اوس اوله او دوهمه نیکسټ پیج بلې صفحې ته ولاړ شه ګوره کلیک وکوه یولسمه دولسمه داسې تر شلو چې هر څو صفحې کلیک وکوه دې خوا ته ځي اوس دغه ولې غیر فعاله سو ځکه مخته نورې صفحې بیرته په شا ولاړ شه پروي پیج بیرته ګوره په شا درته ځي کلیک وکوه مګر دا غیر فعاله سو ولې دې خوا ته نورې صفحې نه کلوز پرینټ پروي دا پرینټ پروي چې ده بند دی صحیح سو له وروسته راځو بیا دلته پیج ټاپ چې دا
ګوره بیا تکراري سوی دغه موضوعات کوم چې موږ دلته ویل بیا دلته تکراري دي صحیح سو دلته تکراري راخستی سین ان ایمیل که چېرته غواړئ چې دا چاته په ایمیل کې ولېږئ په هغو حالت کې ستاسو انټرنیټ ولرئ او ایمیل هم جوړ وي صحیح سو د هغه وروسته اباوټ ورپاټ د ورپاټ په اړه معلومات دي صحیح سو او اکزیټ وتل کلیک وکړه تا دا پیغام درکوي وایي ایا ته غواړې چې دغه دې پروګرام څخه ووځې یا د ذخیره کې نو که دې ذخیره کوو سیو باندې کلیک وکړئ نه ذخیره کوو ډونټ سیو کله چې په سیو باندې کلیک وکړئ تا ته بیا دا صفحه راخلاصېږي چیرې ذخیره کوې او د چا په نوم یې ذخیره کوې صحیح سو په ذخیره کېدو کې دا دوه شیان مهم دي نو بله طریقه داسې له څو طریقو څخه کولی شو پروګرام بند کړو اوس فقط دا درې طریقې زده کړئ نورې طریقې هم لري چې هغه انشاءالله راتلونکي پروګرامو کې درته وایم صحیح سو پیل ته کله چې ولاړ شئ اخر ته کلوز لرو کلوز باندې کلیک وکړه ګوره درته ډون سیو باندې کلیک وکړئ دغه اتوماتیک بندیږي صحیح سو بل دغه درې بټن ویلي و که نه ویلي په دې کلوز باندې کلیک وکړئ بیا تاسو دا پیغام درکوي که د ډون سیو کلیک کړو دغسې ده بندیږي بل له کیبورډ څخه الټ F4 Alt F4 هم کله چې پریس کو نو بیا تاسو دا پیغام درکوي آیا دا غواړئ چې مثال چې وکړئ که نه غواړئ یعنې له دې طریقه درې طریقو سره کولی شئ یو پروګرام بند کړئ درې نور له کیبورډ څخه هم لري چې هغه انشاءالله راتلونکي پروګرامو کې درته وایي صحیح سو د الټ بټن خو انشاءالله پېژنئ په کیبورډ کې اوس راځم چې درته ښیم الټ F4 دلته ګوره د F1 د کیبورډ په سر کې دلته F1 F2 F3 تر F12 بټن دي صحیح سو دغه الټ بټن د دلته F4 بټن راځي داسې به نه وږئ چې F به وږئ بیا به 4 وږئ دلته تیار د F4 بټن راځي په هغه به کلیک هغه به پریس کړئ د هغه وروسته به دا پروګرام کلوز صحیح سو مثال ګوره دلته کلیک کوم له کلیک څخه وروسته ډونټ سیو باندې کلیک وکړه ګوره بند شو مشکل خو نشته تر دې ځایه بسه نو دا و د نن ورځې درس د ورپاټ پروګرام اخرنی درس سبا به انشاءالله په پین پروګرام باندې غږیږو سوال پوښتنه خو نه لرم